السلام علیکم ګرانو ملګرو د فلمي ستوري د عنوان تر مخه موږ تاسو ته د فلمي اداکارانو په هکله معلومات وړاندې کوو. نو د نن اداکاره ده نادره ممتاز. د دې نه وړاندې چې د نادره ممتاز د ژوند او فن کیسه درته وکړم، ما د دې نه اګو د جوارګر فلم هیرو او د علاقه غیر فلم سیکنډ هیرو وارث خان په هکله پروګرام کړو او په هغې کې ما ویلي چې جوارګر فلم کې بدر منیر او یاسمین خان هم چې تاسو په سوونو کمنټ وکړل. نو د دې نه وړاندې چې د دغه غلطۍ تصحیح وکړم، در یاده به کړم چې دا غلطي ما د کسه کړې وه. ګینې نو ما د پښتو فلمونو په اړوند باندې چې کوم کتاب لیکلی دی په هغې کې د وارث خان په هکله ما تفصیل سره ذکر کړی دی. دا مې هم لیکلی دی چې وارث خان په جوارګر کې هیرو او وحیده خان ورسره هیروین وه. دویم هیرو ایمل خان او نامور اداکاره عشرت چودھری هم په جوارګر فلم کې د ذکر وړ کردار کړو. زما بنیادي غرض دا و چې تاسو زما په ویډیو باندې کمنټس وکړئ او زه په دغه مقصد کې تر ډېره حده پورې بریالی شو، ځکه چې ویډیو ډېر خلک وګوري ولې کمنټ کم ملګري کوي، خو چې کله د یو غلطي په خطا یا د کس څوک نو بیا راشي کتودېږي. برحال ستاسو یو جهان مننه. راځو د نن اداکارې پلو چې نامه یې ده نادره ممتاز. تعلق یې د بنو سره و. زما کوشش دی ملګرو چې د دې اداکارانو د ژوند منفي اړخونه چرې مو نه شیړم، ګینې نو د ډېرو خبرو او د دې د کارنامو نه ښه خبر یم، ځکه چې ما کله کتاب لیکلو نو د دې اداکارانو په هکله راته هم فلم سره تعلق لرونکو رنګ رنګ کیسې کړي دي، ولې زما غرض د فن سره و او دی. بهرحال نادره ممتاز او د دې یو بله خور پنډی کې په یو بدنام بازار کې وي. د پښتو فلمونو کامیډي اداکار او هدایتکار مجید خان چې د عزیز تبسم رور دی هغه راته خبره کوله چې دا نادره ممتاز میری خان نومي یو سړي د پنډی نه لاهور ته راوسته. دغه دوران کې مونږ قیدي فلم جوړولو نو عزیز تبسم په دغه فلم کې واخیسته. د قیدي د کامیابۍ نه پس نادره ممتاز ته د فلم انډسټرۍ دروازې بیرته شوي او هغې بیا په یو شمېر فلمونو کې د هیروین او سیکنډ هیروین کردارونه ولوبول. فلم اقرار کې د آصف خان سره هیروین راغله. خبر د عزت کې د جمیل بابر هیروین جوړه شوه. لیونی نومه فلم کې د سردار علي هیروین وه. در یاده به کړم چې سردار علي فلم میرني رور کې ډېر ښه کار کړی خو په شکل صورت باندې د فلم دپاره برابر نو، ځکه نو څو فلمونو نه پس د دې کار نه پخپله په کلار شو، اوس هم په لاهور کې ژوند کوي. د نادره ممتاز فلم لیونی کې د یوې ډاکټرې کردار و. سوګند فلم کې د بیدربخت سره هیروین راغله. دغه فلم هم کامیاب شو. دغه شان اجرتي قاتل کې هم د بیدربخت سره جوړه شوه. غضب کې د طارق شاه جوړیداره وه. په نورو فلمونو کې هم د هیروین کردارونه ولوبل، لکه باران، نیمګړی ارمان، غیرت زما ایمان. دې دوران کې نادره ممتاز اردو پنجابي فلمونو کې هم تر څه حده پورې کار وکړو، کوشش وکړو، خو صرف تر مجرو پورې، یعنې تر ډانس تر حده پورې، ځکه نادره ممتاز یوه ښه ډانسره هم او دا هنر یې پنډی کې د مشهورو نڅاګرو یعنې ډانسرو نه زده کړی و. د اردو یو فلم کوټې سکې کې د بدر منیر سره هیروین راغله. دغه فلم په پښتو کې زما پیغام په نوم باندې ډب کړی شو او ریلیز شو، بلکې سندی، پنجابي او بلوچی کې هم د دغه فلم ډبینګ وشو. دې فلم کې محمد علي، بابر شریف او غلام محی الدین هم. د پښتو یو فلم لمبې کې هم یو سندره پیکچری شوه او دغه شان د ظلم انجام کې د چکوري سره یو شریک ډانس هم کړی دی. نادره ممتاز د فن د مام په وخت یعنې په عروج کې وه چې د اردو پنجابي فلمونو یو پروډوسر یعنې فلم ساز غلام محمد بټ چې په ګامي بټ باندې مشهور و د هغه سره واده وکړو. ګامي بټ د خپل وخت یو سرتیز سړی او بدماش هم و. ګامي بټ د نادره ممتاز نه په عمر کې ډېر زیات مشهور و، خو هغې ښه فیصله وکړه، ځکه چې د اداکارانو، آرټسټانو او هنرمندانو د ژوند اخیري برخه، اخرنی پړاو ډېر د تنزل او بدحالۍ وي. د هغه نه دوه لوڼه دي. د واده نه پسې د فلم سره د سره تعلق ختم کو او هغه چې په کور دننه شوه نو بیا چا پلو قدرې هم نه دي لیدلې.
نادره ممتاز زیاتر د عزیز تبسم هدایتکار په فلمونو کې کار کړی دی ځکه چې فلمي نړۍ کې هم هغه متعارف کړي وه په تن بدن ښایسته ښځه وه حضرت ګل راته خبره کوله چې موږ سره به کله کله په بنوسۍ ژبه کې خبرې کولې سوال دا پیدا کیږي چې د یو پښتني کورنۍ نه یوه جینۍ څنګه دې کارونو پلو راوځي د دې شاته هم د یو سړي کردار وي څنګه چې یاسمین خان خپل سکه ماما فلم انډسټرۍ ته بوتلې وه اول کراچۍ کې یو ډانسرې سره کینوله هغې ورته د ګډا هنر وښولو او بیا فلمي نړۍ ته دننه کړه یاسمین خان به اول د کورس په شکل کې د اردو فلمونو کې ډانس کولو کیدای شي دغه لوبه د نادره ممتاز سره هم شوې وي اکثر ځینې جینکۍ د چا په ظاهري پښتو او غیرت باندې غلط شوي هغوی د کوره ویستي او چې کله یې زړه موړ شوی خپل مقصد یې پوره شوي نو په بازار یې خرڅه کړي نادره ممتاز اوس هم ژوندی ده ویل کېږي چې ام لاهور کې اوسېږي ولې د ډېر کوشش باوجود تر اوسه پورې چا هم دا معلومه نه کړې شوه چې نادره ممتاز کوم ځای کې اوسېږي او په څه حال ده الله پاک دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي او زمونږ د لاسو خپو نه دې داسې کار واخلي چې سبا مو بچو نوسو کډوسو کودو او پردو ته خلک پیغورونه نه کوي د نادره ممتاز مشهور فلمونه اقرار قیدی خبره د عزت ته لیونی غضب غیرت زما ایمان باران نیمګړی ارمان لمبې اجرتي قاتل طوفان شپه سوګند د ظلم انجام او زما پیغام دا به د نادره ممتاز د ژوند او فن قصه لیک او راوي محمد اسلم ایډیټینګ انجینیر اسامه اسلم په اخر کې یو خاصه وغه ده چې تاسو که تر اوسه پورې زما دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو اوموس یې سبسکرایب کړئ ماته کمنټ وکړئ لایک راکړئ او دا لینک شیر کړئ د نورو ملګرو سره ځکه چې زه دا ویډیوګانې تاسو دپاره جوړوم هغه ملګري چې فلم نه خوښوي فلمي اداکاران نه خوښوي د هغې نه معذرت یو بله یادګیرنه او هغه دا چې کومو ملګرو په خپلو چینلو باندې د ریډیو پاکستان سندرې ډرامې او انټرویوګانې ورکړي هغې څه خواست دی چې زر تر زره د خپلو چینلو نه دغه ډیلیټ کړي ولې چې ریډیو پاکستان پېښور خپل ویب سایټ کولاو کړو خپل چینل یې کولاو کړو اوس په تاسو د ریډیو سندرې غزلې نغمې سازینې ډرامې او انټرویوګانې د ریډیو په چینل باندې کتلې اورېدلی شي نو چې چا هم چا سره حقوق دي هغه بوګس دي یوټیوب سره رابطې روانې دي نو د یو یوټیوبر په حیث ما تاسو څخه خواست وکړو دا نه چې ګینې زه تاسو ته یو قسم له دمکي در کوم هېچرم نه ما په خپله د ریډیو سندرې او انټرویوګانې اپلوډ کړي دي که زه په ریډیو کې یم خو دا زما حق نه جوړیږي ځکه چې په دې باندې د ادارې یعنې ریډیو پاکستان په لکونو روپۍ خرڅ شوي دي نو تاسو ته خواست دی چې زما په دې خبره خاطر مه درنوئ او زر تر زره د خپلو چینلو نه د ریډیو پاکستان سندرې ډرامې او مرکې ډیلیټ کړئ نو تر بلې خپرونې اجازه غواړو د لوی الله په امان